بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. راځو موږ تاسې دغه د ماسټري کانکور د لومړي فصل تمرین حل کوو. په دې تمرین کې لومړی سوال د د تامسن د پایلې له مخې الکترونونه یا منفي چارج لرونکي ذرې په لاندې کومو موادو کې لیدل کېږي. د دې لپاره دا څلورم جز بیخي صحیح ده. او همدارنګه په دویم سوال کې وایي د یو الکترون کتله د لاندې عدد سره سمون لري. دغه لومړی جز بیخي صحیح ده. وایي د نیون 22 په اړه کومه لاندې جمله سمه ده؟ دا ټول سم دي. یعنې 10 پروتونه، 12 نیوترونونه او 10 دانې الکترونونه لري. وایي که چیرې الکترونونه له دویمې، درېیمې او څلورمې سویې څخه هستې ته نږدې قشرونو ته انتقال شي نو څومره انرژي به ازادوي؟ دغه انرژي مقدار به موږ تاسې ووایو چې دا به زیاته انرژي ازادوي. نو دا لومړی جز صحیح ده. وایي که چیرې الکترونونه له څلورمې، پنځمې یا شپږمې سویې څخه درېیمې سویې ته انتقال شي نو د روښنایي انرژي دا به کمزوري وي. او د اربیټال په اړه کومه لاندې جمله سمه ده؟ د ځالې معنا هم ورکوي، د الکترون شتون هم ښیي، کروي هم ده. البته په دې کې موږ تاسې وایو چې دغه لومړی او دویم جز یعنې دا څلورم جز صحیح ده. د یوې مادې کوچنۍ ذره د لومړي ځل لپاره کوم عالم د اتوم په نوم یاد کړې ده؟ دا دیموکریت. د اتوم کلمه د لاندې کومو جملو څخه اخیستل شوې ده؟ او ټوم دواړه، اول او دویم جز صحیح دي. وایي د اټومي تیوري بنسټ ایښودونکی د لاندې عالمانو څخه کوم یو و؟ دیموکریت. وجه یې دا ده چې د لومړي ځل لپاره د اتوم کلمه دیموکریت کارولې. نو موږ تاسې تیوري، اټومي تیوري، اټومي نظریې ته وایو. د اتوم نظریه یا د اتوم دا کلمه د لومړي ځل لپاره دیموکریت رامنځته کړې نو دیموکریت صحیح ده. وایي د کوم فارمول پر بنسټ کیدای شي چې د الکترون چټکتیا د اتوم د هستې په چاپیریال باندې محاسبه شي؟ د هغه لپاره فارمول وی مساوي کیږي کاس زائد ای مربع ضرب د 2 پای. خو دغه 2 یې مخکې لیکلي، ستونزه نشته. نو دا لومړی جز صحیح ده. وایي که چیرې د n مساوي 3 وي نو د ال قیمتونه عبارت دي له 3 نه به یو منفي کو 2 پاتې کېږي، 2 قیمت. هغه عنصر چې اټومي نمبر یې 6 د سپین د کومو عددي قیمتونو مجموعې لرونکی ده؟ 2. هغه اوسپنه ده. اوسپنه په آخري مدار کې په ډي سویه کې 4 طاق اربیټالونه او یو جفت لري. د جفت مجموعه یې 0 ده او دا 4 طاق چې د هر یو په 2 د هغه چې سره جمع شي 2 کېږي. وایي که ال مساوي 3 وي د ام ال قیمتونه عبارت دي دا به نو په بل پیج کې وي. راځو بل پیج ته. نو د ام ال قیمتونه به 9 وي. یعنې کله چې فرعي کوانتم نمبر مساوي 3 سره شي نو مقناطیسي 9 کېږي. یعنې له منفي 3 نه تر مثبت 3 پورې قیمتونه اخلي او په دې جمع کې 9 دانې قیمتونه دي. وایي د الکترون د څپې اوږدوالی د کومو لاندې فارمولونو په واسطه لاسته راځي؟ د الکترون د څپې اوږدوالی که الکترون وي او که بله هره ذره وي د څپې اوږدوالی په دغه فارمول سره محاسبه کیدای شي. وایي د پروتون د اټوم کوم ډول ذره ده؟ مثبته ذره ده. پروتون په دومره کال کې د کوم عالم په واسطه کشف شوی ده؟ رادرفورد. تامسن په خپلو څېړنو کې د موادو د چارج نسبت پر کتلې پیدا کړ چې د لاندې عدد سره سمون لري. دغه لومړی جز بیخي صحیح ده.
وایي په یو اټوم کې 2 الکترونه کولی شي چې څو کوانتم نمبرونه یو شان وي. درې کوانتم نمبرونه یې کیدی شي مګر وروستی یعنې 4 واړه امکان نه لري چې یو شان وي. د کوانټم تیوري سره سم د فوتون انرژي په کوم فارمول سره محاسبه کیږي؟ E مساوي کیږي H تقسیم پر M. E مساوي کیږي H ضرب د نیو. همدا فارمول بیخي صحیح ده. وایي د یو عنصر ټول اتومونو کې د لاندې کمیتونو سره مساوي وي: اتومي کتله، حجم، هیڅ یو. اتومي کتله کیدای شي مساوي وشي د یو عنصر ټول اتومونو کې یو د لاندې کمیتونو سره مساوي دی. اتومي کتله کیدای شي متفاوته وي، د نیوترون شمیر کیدای شي متفاوت وي، حجم صحیح ده. د هایدروجن ایزوتوپ H دا ته معمولي هایدروجن ویل کیږي. کله چې یو الکترون د نږدې مدار نه لرې مدار ته انتقالیږي انرژي کوم ډول تغیر راځي؟ انرژي زیاتیږي. کله چې انرژي دی ډیره واخلي نو لوړ مدار ته ځي. وایي د کلسیم الکتروني جوړښت په لاندې ډول دی: دغه پوتاشیم ارګون چې ورته ضریب ونیول شي 4s2 دا الکتروني جوړښت. د مګنیزیم 12 الکتروني جوړښت په نښه کړئ. مګنیزیم 12 دغه د الکتروني ظرفیتونو مجموعه سره جمع کړئ چې 12 پوره کړي، هماغه جواب ده. 2 او 2 4 14 او 2 12 همدا صحیح ده. وایي د بور د نظریې له مخې د لومړي مدار شعاع که یې 0 وي نو د دریم مدار شعاع به څومره وي؟ دا به 3A0 وي. ځکه بور ویلي چې الکترونونه په ثابتو دایروي مدارونو کې څرخیږي، یعنې دوی ویل چې دا د مدار ضریب چې ده عدد ده، ثابت تام عدد ده. وایي الکترونونه لومړی کوم اربیتال نیسي؟ هغه اربیتال چې هستې ته نږدې وي، هغه اربیتال چې د انرژي سطحه یې ټیټه وي، هغه اربیتال چې د انرژي لوړه سطحه ولري، هغه اربیتال چې د انرژي سطحه یې ټیټه او هستې ته نږدې وي. دا څلورم جز صحیح ده. وایي د اتوم کلمه د کومې ژبې کلمه ده؟ اتوم یوناني کلمه ده. فرعي کوانتم نمبر ال کوم قیمتونه اخلي؟ له n منفي یو نه. 0 هم اخیستلی شي، له 0 نه تر n منفي یو پورې هم اخیستلی شي، نو ټول سم دي. د ماکس پلانک ثابت واحد ژول ضرب سکند ده. وایي که د یو عنصر اټومي قطر 10 په توان منفي 8 متره وي نو د هستې قطر به یې 10 په توان منفي 15 متره وي. همدارنګه راځو ادامه ورکوو. وایي د ټیټانیم 22 لپاره کوم ترتیب سم دی؟ د ټیټانیم 22 لپاره 4s2 3d2 همدا ترتیب ورته بیخي سم دی. وایي د ارګون د اټوم ولانسي الکتروني جوړښت په لاندې ډول دی. ارګون د ولانسي الکترونو ارګون په آخري مدار کې 3s2 3p5 همدا بیخي صحیح ده. یعنې دلته یې هدف ولانسي الکترونونه دي، یعنې لومړی مدار یې هدف نه ده. وایي د لاندې کوانتم نمبرونو څخه کوم یو مهم دی؟ د لاندې کوانتم نمبرونو څخه کوم یو ډیر مهم دی؟ فرعي کوانتم نمبر، سپین، اصلي، مقناطیسي. مهم خو 4 واړه دي خو دغه اصلي ډیر مهم دی. وایي د n مساوي 2 اصلي کوانتم نمبر لپاره فرعي کوانتم نمبر قیمتونه څو اخلي؟ فرعي چې دا 2 سي نو له 2 نه یو منفي که یو پاته کیږي، نو یې 0 او 1. وایي په دریم اصلي مدار کې د الکترون اعظمي شمیر مساوي دی. په دریم اصلي مدار کې د الکترون اعظمي شمیر 13 ده. وایي د کاربن 14 کې د نیوترونونو شمیر مساوي دی په 7. د هایدروجن ایزوتوپ چې دوتریم نومیږي څو پروتونونه لري؟ د هایدروجن ایزوتوپ چې دوتریم نومیږي څو پروتونونه لري؟ یو پروتون لري. ولې نیوترونونه په دې نامه یادیږي؟ ځکه چې خنثی دي، ځکه چې وجه یې دا ده چې خنثی دي. وایي د رادرفورد اټومي ماډل په کوم ډول وړاندې شو؟ مثبت او منفي چارجونه د اټوم په مرکز کې
ممیز او کیک ماډل منفي چارجونه په مرکز او مثبت په شاوخوا کې. څلورم جواب به یې هم وګورو. مثبت چارجونه په مرکز کې او منفي چارجونه په شاوخوا کې. دا خبره بیخي صحیح ده. وایي که یو الکترون د لاندې مدار څخه پورته مدار ته تحریک شي او بیرته ښکته مدار ته راوګرځي کوم حالت کې واقع کیږي؟ انرژي به دی آزاده وي. وایي نیوترون د حسوي تعاملاتو په پایله کې په کوم کال او د چا په واسطه کشف شو؟ نیوترون چادوي کشف کړی. وایي د چا د قانون له مخې الکترونونه د عین فرعي سوي اربیتالونو داسې اشغالوي چې د هغوی د سپین عددي قیمتونو مجموعه لوړه وي. دا د هوند قاعده ده. وایي د n مساوي یو اصلي کوانتم نمبر لپاره د l قیمتونه څومره دي؟ له n څخه یو منفي که صفر. له یو څخه یو منفي که صفر. د دالټن د اتومي تیوري کومه برخه بې دلیله ثابته شوه؟ اټومونه د دالټن د تیوري کومه برخه یې بې دلیله ثابته شوه؟ اټومونه د ویش وړ نه وو. د اټومونو د نه جوړېدو او نه له منځه تللو. د یو عنصر ټول اتومونه یو شان والی. دغه اول او دریم جزء صحیح ده. وایي اټوم یو مثبت چارج لرونکي هسته او منفي چارج لرونکي الکترونه په شاوخوا کې لري. دا د چا نظر ده؟ د رادرفورد نظر. وایي n مساوي 5 اصلي کوانټم نمبر د کوم اصلي مدار پورې اړه لري؟ هغه په KLMNO پورې اړه لري. المونیم 14 اټوم د اخري مدار الکتروني جوړښت 3s2 3p1. همدا صحیح ده. وایي د سپین د کلمې معنا څه شی ده؟ د سپین د کلمې معنا چرخېدل دی. دلته به یې وګورو. د سپین د کلمې معنا تاوېدل یا چرخېدل دی. وایي اوسپنې لپاره کوم ترتیب سم دی؟ 4s2 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. همدا اول ترتیب بیخي سم ده. په اعظمي ډول یو اربیتال کې څو الکترونه او په کوم سپین ځای نیسي؟ دوه الکترونه یو شان سپین، دوه الکترونه په مخالف سپینونو باندې. وایي د هایدروجن د ایزوتوپونو دا کوم فکتور سره فرق لري؟ د رابطې اوږدوالی، غیر قطبي والی، مالیکولي کتله، مالیکولي حجم. ده مالیکولي کتله صحیح ده. د تامسن د پایلې له مخې الکترونونه په کوم یو لاندې موادو کې پیدا کیږي؟ عضوي، غیر عضوي، طبیعي مواد. په ټولو کې پیدا کیږي. کاربن لاندې الکتروني جوړښت لري 1s2 2s2 2p2. همدا جوړښت صحیح ده. د n مساوي 4 اصلي کوانتم نمبر لپاره فرعي کوانتم نمبر عبارت دی له 4 چې یو منفي که 3 نو 0 1 2 3. د مقناطیسي کوانتم نمبر د فرعي کوانتم نمبر له مخې په کوم فارمول محاسبه کیږي؟ دا پوښتنه نسبتا اشتباهي لیکلې ده خو 2l جمع 1 صحیح ده. وایي یو پر لمدا کمیت د یو عنصر نه تر بل عنصر پورې څومره زیاتیږي؟ د یو واحد په اندازه زیاتیږي. او همدارنګه د کلشکوف کې د قاعدې له مخې کوم ترتیب د اربیتالونو د ډکېدو لپاره سم دی؟ 1s2 2s 1s 2s 3p. دا خو اشتباه ده. او 3d 4p 5s. دا صحیح ده. وایي د n مساوي 3 اصلي کوانتم نمبر لپاره د سپین د قیمتونو نوعیت کوم ډول دی؟ فکر کوم چارج مخ په ختمېدو ده، نو په همدې ځای بس کوو، نورو بیا وروسته تشریح کوو.